ګرانو دوستانو زه غوټه یم زما سلامونه او نیکه هیرې ومنئ تاسې اوس د ډاټا بیجینګ په نامه ویډیویي پروګرام ګورئ نن ورځ په بیجینګ کې د 2019 کال لپاره لومړۍ واوره اوري په دې وخت کې موږ تاسو ته د ډاټا بیجینګ په نامه ویډیویي لړۍ لومړی پروګرام وړاندې کوو ځکه چې د چینایانو په اند واوره د نیکمرغۍ نښه ده په نننۍ کړۍ کې به تاسو ته د بیجینګ د امپراطورې ماڼۍ موزیم په اړه معلومات وړاندې کوو د بیجینګ د امپراطورۍ ماڼۍ موزیم چې په چینایي ژبه ګوګو ورته وایي او پخوا د زجین چنګ په نوم یادېده دغه موزیم د چین د مینګ او چین د سلسلې په زمانه کې د امپراطورۍ ماڼۍ او تاریخي آثارو پر بنسټ د 1925 کال د اکتوبر په 10 نیټه جوړ شوی او په چین کې د تاریخي آثارو او هنرونو په اړه ډېر لوی او مشهور موزیم دی په دغه موزیم کې 2 میلیونه تاریخي آثار ساتل کیږي دغه ماڼۍ د بیجینګ ښار مرکز دی او د چین ډېره واره تاریخي ساختماني نمونه ده د دغه ماڼۍ عمومي پراخوالی 210 متره مربع دی او د ودانیو پراخوالی یې 150 متره مربع دی د دغه ماڼۍ په قلمرو کې څه باندې 80 ودانۍ شته او د خونو شمېر یې له 9000 څخه زیات دی پر ودانیو سربیره د دغه ماڼۍ په قلمرو کې د امپراطورۍ باغ هم شته دغه ماڼۍ ټول د لرګیو په وسیله جوړه شوې د دغه ماڼۍ د جوړولو پروژه د مینګ سلسلې زمانې د یونګله امپراطورۍ زمانې له 1400 کال څخه تر 1420 کال پورې ترسره شوې وه د 2019 کال د مارچ له 18 نیټې څخه د جون تر 18 نیټې پورې د افغانستان د باختري خزانې نندارتون په دغه ماڼۍ کې ترسره شول چې 211 کلمه افغان تاریخي آثار چینی نندارچیانو ته ښودل کیږي اوس په انټرنیټ کې د بیجینګ د امپراطوري ماڼۍ په اړه زیات په زړه پورې عکسونه او انځورونه لیدلی شي داسې انځورونه هم د عکاسانو لخوا او هم د عامو وګړو لخوا اخیستل شوي دي ویل کیږي چې د بیجینګ د امپراطوري ماڼۍ د چین د لرغوني او تاریخي کلتور د یوې نمونې په توګه په نوې زمانه کې خلکو ته د چین واره تاریخ او کلتور ورپېژني